قومي جرګې چې په دې وروستیو کې یو ستر مسؤلیت ته اوږه ورکړي او خلک یې پکې بریالي هم ګڼي. د جرګو دا ډول ناستو کې د ډیرو کورنیو اوږدې دښمنۍ پای ته رسېدلي چې کلونه یې له یو بل څخه واټن اخیستلو ته مجبور کړي وو. دا چې نن زمون قومي مشران راپاڅېدل او بس زمون په مابین کې یو د سهلي یو دغه کور اعلان جوړ کوم، موږ په دې باندې ډیر زیات خوشاله یو ځکه چې موږ راتلونکي ژوند موږ پسې دي. الحمدلله ثم الحمدلله نن ډیر زیات خوشاله چې دغه بدبختۍ الله پاک زموږ د کورونو د منځه ویستلې او د ورورۍ په فضا سره راټول شولو. د اسلامي امارت له واکمنېدو راهیسې کونړ کې د خپل منځي شخړو او تربګنیو د له منځه وړلو هڅې ګړندۍ شوي چې خلک یې د ټولنې لپاره نیک ګام ګڼي. د امارت اسلامي پر راتګ سره ډېرې فتنې، ډېرې لانجې او ډېر جنجالونه چې هغه د خلکو په مابین کې فاصلې او واټنونه پیدا کړي، د خلکو په مابین کې ډېرې زیاتې فتنې وي، خفګانونه، د هغوی پر راتګ سره دغه مسایل او دغه مشکلات حل شو. الله مو صلح وکړي، صلح کوي مسلمانان او تاریخ هم د دې شاهد دی. د دې نه مخکې د قومونو، ولسونو، کورنیو دغو دښمنیانې الله پاک د جرګو مرکو د لارې حل کړي دي او دغه اخرنۍ او اولنۍ جرګه نه ده، بلکې ما مخکې هم ویلي چې دا زموږ دود او دستور دی. د کونړ ولایت محاکمو ریاست مسؤلین وایي یوازې دوی له قومي مخورو سره په ګډه د ولایت کې خواوشا 50 قضیې حل او فصل کړي دي او د دې کورنۍ په څیر یو بل ته د ماشي نیولو پر ځای د دوستۍ ژوند ته راګرځېدلي دي. الحمدلله د امارت اسلامي پر راتګ سره تر 50 پورې حقوقي او جزایي دوستګانې او فیصلې حل او فصل شوي دي. په دې کې زیات الحمدلله د قومي مشرانو په توسط صلح تراجي شوي دي او قومي مشرانو او قومي سپینګیرو علما او متنفذینو پکې صلح کړي دي او هغه داسې صلح کړي دي چې الحمدلله د قومونو او خلکو ته په قناعت ورکړی دی. د یادونې وړ ده چې واک ته د اسلامي امارت له رسېدو تر دې دمه د کونړ محاکمو ریاست ورهاخوا د ولایت مقام، امنیه قومندانۍ، علماو شورا، قومونو او قبایلو چارو ریاست او نورو اړوندو ادارو په منځګړیتوب لسګونه دا لوی او وړې خپل منځي شخړې په روغه جوړه بدلې شوي دي.